په کندهار کې د انګورو په حاصلاتو کې تر 25 سلنه کمښت راغلی دی. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې شدید بارانونه او سیلابونه د دې لامل شوي چې انګور یا هم له منځه ولاړ شي او یا مرض وکړي. د کرنې ریاست ویان محمد حنیف حکمل وایي اوس په کندهار کې 10,500 هکټاره مځکه د انګورو باغونو نیولې ده چې د دغه باغونو څخه به 1,95,000 متریکه ټنه حاصل ترلاسه شي. شش کال په کندهار کې د انګورو تقریبا 10,500 هکټاره ځمکه کرل شوې ده چې دغه 10,500 هکټاره ځمکې څخه تقریبا 1,95,000 ټنه حاصل موږ لاسته راوړو د اټکل له مخې تقریبي شکل باندې او د هغه تر څنګ شش کال حاصلات د نورو کړنو په نسبت باندې 25 سلنه 40 سلنه کموالی راغلی دی. اصلي لاملونه دا په ګوته کېږي چې په بولدک ولسوالۍ کې زیات شدید ورښتونه راغلل، د رباط په سیمو کې. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د کرنې د ترویج مدیر مولوي صاحب ضیا د انګورو د مرض لامل پر باغونو د ډیرو اوبو لګول ګڼي. هغه وایي سږکال اوبه ډیرې وې ځکه باغ لرونکو هم پر باغونو اوبه نه سپمولې چې له امله یې انګور وراسته سوه. سږکال اوبه زیاتې وې، باغونه اکثره داسې وه د وچو خواته وه، نو د باغوانانو هم بزګرانو هم دا اوبه نه دي سپمولې چې یعنې مثال دا تاکان دا درخت یې برته و داشو کې اوبه یې نه وې لیدلې، د برمو په اوبه وه ماجه تاکان د وچېدو سره ګرځولي وه، انو اوبه زیاتې وې بس نجې ګرځولې نه. انو دلته چې مثال انګور چې اوبه زیاتې شي برای انګور مقصد څه خامخا ورسته کوي تربختي کوي باغ سږ ټولم نه کوي. باغ لرونکي وایي دوی نس کولی چې د باغونو څخه د خپل مصرف په اندازه هم حاصل ترلاسه کړي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې اکثره انګور وراسته سوي د سپین بولدک چمن لارې ستونزې یې هم نرخونه ډېر ټیټ کړي دي. خطر خو نو دا دی وروره، یو خو دغه بارانونه وو د هوایو پر بندې دي، سږ ګرمي وه ډېره ټینګ، نو دا تربختي یې ورکړې او که څه کسور دي خو داسې خراب شوي دي چې سم پر نیمه نه پر لسمه باندې لا نه ښي. نور خو نو اوس داسې دی وروره چې بل ځای ته ونه رسېږي دا کشمش، نو دا خو بیه هم نه پیدا کوي، نرخ هم نه پیدا کوي، سم پر نیمه نه سم پر درېیمه لا سږ کال د پروش کال یې ډېر فرق دی. سږ کال خو هواوې ډېرې پر خرابې وې، هواوې سره ګرځمنې وې، انګور چې وه سږ کال یې ورسته ډېره وکړله. چپانو خو هېڅ ګټه نه کوي، حالت خو یې تاوان دی. اوس یې دغه وطن راخېژوو و د اجګیانو ته، په د اجګیانو کې بیا هوا نه کوي سمه ده، باد پر چلېږي خو بیا هم نه کوي، واره دي تر هغه شخانیه. بل خوا د کندهار د لندې میوې د تجارانو د اتحادیې مشر حاجي نانی اغا وایي چې پاکستان پر انګورو محصول لوړ کړی چې له امله یې د انګورو پر تجارت بد اغېزه کړې. وایي تر دا مهاله د 6,300 ټنه څخه زیات انګور صادر شوي. نو په دغه وخت کې د پاکستان د خوا څخه تعرفه یو څه جوړه شوه، پر انګورو باندې 6,000 ټنه شوه او پر انارو باندې 1,08,000 ټنه وشي، 1,19,000 ټنه، 1,19,000 یو ټن باندې تعرفه ورسوي، ټکو باندې ورسوي، په دم باندې ورسوي، ګریني چون ورسوي. نو دا ډېر موږ موټران ماتله کړو دا محصول په خاطر ځکه چې موټر د محصول نشته کار کوه. د کندهار وچې او لمدې میوې ته تر ټولو لوی خنډ د پاکستان حکومت جوړوي. ویل کېږي چې هر کال د میوې د موسم پر مهال پاکستان په غیر عادلانه شکل پر دغه میوو محصول لوړوي چې ورسره دلته باغ لرونکي او تجارانو ته زیانونه اړوي.